کیسه د یوې تورې او طوفاني شپې څخه پیلېږي. بابا وایي چې د دې سیمې تر ټولو سپینږیری او هوښیار بڼوال دی په بستر کې پروت دی. د هغه درې زامن احمد، توریالی او ګل خان د هغه شاوخوا ناست دي. بابا ګل په لړزېدلي غږ وویل: بچو، زما په بند کې یوه داسې مڼه شته چې د شپې د لمر غوندې ځلیږي. دا مڼه یوازې یوه میوه نه ده، بلکې د دې خاندان عزت دی. که دا مڼه له منځه لاړه، زموږ نسل به ورک شي. هغه یو پخوانی او زنګ وهلی صندوق احمد ته ورکړ او ویې ویل: دا لومړی ستا نوبت دی، خو پام کوه، مڼه روح لري. که ظلم ورسره وشي، هغه به په بلا بدله شي. او احمد دا کوم ظلم ورسره وکړي؟ احمد مڼه خپلې کوټې ته یوړه. مڼې دومره رڼا کوله چې احمد ته د سرو زرو خوبونه ورغلل. هغه په زړه کې وویل: پلار مې بوډا شوی، دا مڼه باید یوازې زما وي. هغه مڼه یو داسې تیاره کوټه کې بنده کړه چې حتی د هوا سوری هم ونه لره. احمد هره شپه د صندوق تر څنګ ویده کېده. یوه شپه یې د صندوق له دننه څخه د یو چا د ساه اخیستلو غږ واورېد. کله چې په ویره صندوق خلاص کړ، مڼه د سرو زرو نه وه، بلکې یو تور ډبره وه چې د وینې په څېر سرې اوښکې ترې روانې وې. احمد له ویرې چغه کړه او بېهوشه شو. پلار یې کله دا حال ولید، مڼه یې توریالي ته ورکړه. توریالي وویل: احمد بې زړه و، دا مڼه به ما د نړۍ پاچا کړي. توریالي مڼه د کلي منځ ته یوړه او یو لوی اعلان یې وکړ. زرګونه خلک د مڼې نندارې ته راغلل. توریالي غوښتل مڼه په ډېره لوړه بیه وپلوري. ناڅاپه د غلو یوې ډلې په کلي برید وکړ. په چوک کې توره او ډال سره وختل. توریالي د تېښتې په حال کې مڼه له لاسه ورکړه او مڼه د غره له یوې لویې څوکې څخه د سیند په لور وغورځېده. ګل خان چې تل یې چوپتیا غوره کړې وه، یوه زړه کښتۍ راوړه او د سیند په خطرناکو اوبو کې روان شو. سیند ډېر توند و او خلکو ویل چې په دې سیند کې ښاماران اوسېږي. ګل خان 3 شپې او 3 ورځې بې خوبه تېرې کړې. څلورمه ورځ یې ولیدل چې مڼه د سیند په یو لجن لرونکي کونج کې پرته ده، خو اوس هغه مڼه نه وه، بلکې د یوې وچې لرګي په څېر ښکارېدله. ګل خان هغه په خپله غېږه کې ونیوله او داسې ژړل لکه په خپل پلار چې ژاړي. ګل خان کور ته راغی، خو مڼه یې یو چا ته ونه ښودله. هغه یو توبر راوړ او د کلي تر ټولو وچې دښتې ته لاړ، چېرته چې په تېرو 100 کلونو کې یو بوټی هم نه و شین شوی. هغه کنده وکیندله او مڼه یې پکې ښخه کړه. وروڼه او کلیوالو پرې خندل او ډبرې یې ویشتې. وګورئ، دا لیونی په وچه دښته کې د سرو زرو مڼې کړي. ګل خان د چا خبرو ته غوږ نه نیو. هغه به خپله وینه او خولې له خاورې سره ګډولې او اوبه به یې ورته له لرې ځایه راوړلې. یوه میاشت تېره شوه او هېڅ ونه شول. یوه شپه ناڅاپه ځمکه په لړزېدا سوه. یو داسې غږ راغی لکه د زوړ زمریانو چې غړمبېږي. د هغې وچې دښتې څخه د رڼا یوه ستن اسمان ته پورته شوه. ځمکې یوه ونه راووتله، خو دا عادي ونه نه وه. د دې ونې ساقې د سرو زرو او میوې یې د هیرو یعنې الماسو په څېر ځلېدې. په څو ساعتونو کې ټوله وچه دښته په یو جادویي به بدله شوه، مګر یو عجیب شرط و: هر چا چې به مڼې ته لاس ور وړ، هغه به په تیږه بدلېده، مګر دا چې یو شرط به یې پوره کاوه. احمد او توریالي چې دا ولیدل، د شپې لخوا په پټه باغ ته ورغلل. هغوی غوښتل ټولې مڼې پټې کړي. کله چې احمد لومړی مڼه وشکوله، د هغه لاسونه ورو ورو په سرو زرو بدل شول او وچ شول. هغه چیغې کړې، خو توریالی د دې پر ځای چې ورور وژغوري، مڼو ته یې منډه کړه. دې وخت کې یو غیبي غږ وویل: یوازې هغه لاس دمې وشکولی شي چې په نیکۍ کې تڼاکې پیدا شوي وي. احمد او توریالی په ځمکه راوغورځېدل او د خپلو اعمالو په جزا پوه شول. پای کې بابا ګل په خپلو پښو ودرېد او دښتې ته راغی. هغه ولیدل چې ګل خان هره مڼه شکوي او په بېوزلو خلکو یې ویشي. هرې مڼې چې به د غریب انسان لاس ته ورسېده، په رښتینې ډوډۍ او کور به بدله شوه. بابا ګل خپل 3 وانه زامن راټول کړل. احمد او توریالي ته یې وویل: شتمني د بندولو لپاره نه ده او نه د نندارې لپاره، شتمني د کرلو لپاره ده. هغه ورځ دښتې نه یوازې د سرو زرو مڼې کولې، بلکې د کلي د خلکو زړونه یې هم یو له بل سره وتړل. زما بچو، د دې کیسې سبق دا دی: رښتینی زر ستا په لاس کې نه، بلکې ستا په عمل کې دی.